پاک ذات او مهربانه یقینا نن ورځ په دې وطن کې په دې ښار کې په دې علاقه کې ډېر د خوشحالۍ ورځ ده چې کمانډر منډوري عبدالولي زموږ د ولس لپاره خپل قدم واخیستی نن دا دی د پاسپورټ دفتر مخته په دې درنه کې زموږ د ټولو په منځ کې موجوده دی بلې خواته چې د پرلطه کله موږ پرمختګ د پاسپورټ دفتر د پرنس کلب مخته دا خپل مارچ را روان کړي چې کوم ځوانان کوم سپین ږیري کوم همزولي په کومه جذبه باندې زموږ سره په دې مارچ کې را سره وو او بیا تر دې درنې پرې ځان سره راورساوي د هر ځوان د هر سپین ږیري د هر همزولي د هر کشر و مشر زما له طرفه د پی ټي ایم له طرفه د پرلط کمیټۍ له طرفه د کمانډر عبدالولي له طرفه د ټولو فردن شکریه ادا کوو چې تاسو په کومه جذبه په کوم استقامت و دې ریاستي دلالانو ته و دې ریاستي قاتلانو ته نن دا خپل قوت ښکاره کړي چې ټول پښتون قام سره یو دی ټول پښتون قام پر ډیورنډ کرښه پر ډیورنډ لاین باندې بل ته بیا موږ روانګي کوو ځکه کمانډر عبدالولي هم تاسو ته دوې خبرې کوي بیا له دې ځایه سمون کوو په کوژک باندې چې کوم اړتال دی هلته به په هغه درنه کې موږ شرکت سره کوو ځکه موږ د وطن یووالی غواړو موږ کوشش کوو چې د وطن چیرې یو مورچه ده هلته ځوانان ناست دي موږ به هلته ورځو هغه مورچه به سمبالوو په ګډه باندې ځکه دا کار د ټولو مشترکه دی نن چې دې وطن اور اخیستی دی دا اور نه وچ ګوري نه لاندې ګوري نه مور ګوري نه مسکین ګوري نو ټول ځوانان به یو وار بیا د هغسې په جذبه باندې زموږ سره په دې مارچ کې تر کوژاکه پورې ځي خو هغه خلکو ته بیا تکلیف نه ورکوو څوک چې پر پښو باندې هغه ته نور تکلیف نه ورکوو ځکه تاسو نور د کام خلک یاست پښې مې دردېږي موږ ستاسو سره دردېږو یقینا تاسو په خدای باندې یقین وکړئ موږ په کام باندې دردمن خلک یو دلته چې یو ځوان پر پښو روان وي د کام دپاره غلط وي موږ زړه نه غواړي چې دی دې پر پښو وي زموږ سره هغه توان نشته موږ سره هغه څه نشته چې موږ دوی هم د ځان سره رایو موږ کوشش کوو کم ملګري چې موټرسایکل لري موټر لري یا د هغسې یو بل شی لري هغه په کار دی دغه ځوانان چې څوک پر پښو باندې ځي زړه یې غواړي هغه سره راواخلي په دا مارچ کې راسره ملګري کړي